سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد په های کورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر په ضمانت باندې بحث وشو. د اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي مشر علي وزیر ضمانت د یوې هفتې لپاره وځنډاوه چې پر روانه هفته کې به چیف جسټس اسلام آباد های کورټ امیر فاروق او چیف جسټس بابر ستار اورېدنه کوي. بلې خواته د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي دي افغان کرکټ لوبډله هند ته روانه شوله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان لوبډله د نیوزیلینډ په وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره په تمریناتي کیمپ کې د ګډون په موخه هند ته لاړه. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بلوچستان ته تللی ده او له وزیر اعلی سرفراز بګټي سره یې لیدلي دي. وروسته له لیدو یې ویلي دي ترهګر ځپل د یو پولیس اس ایچ او کار دی. چارواکي وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې د خونړیو بریدونو پلټنې د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې لخوا روانې دي او سرفراز بګټي ویلي دي چې د دې ترهګرۍ بریدونو مخنیوی به کوو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.